د کہانی شروعات کیږي د کال 2022 نه چې اوس مونږ ته ښیي چې د جیلونو سیستم بیخي بدل کړی دی، یعنی دا د پرایویټ کمپنیانو لاسو ته ورغلی دی چې هغوی د دې نه یو کاروبار جوړ کړی دی. او دلته مونږ ته یو جون نومې سړی ښیي چې هغه خپل افیسر مړ کړی وي، چې هغه ورله حکم ورکړی وي چې په بنغازي کې به ته معصوم خلک وژنې، خو دې د خپل افیسر حکم ونه مني او الټا هغه مړ کړي چې د دې د وجې دته عمر قید سزا میلو شي. خو د دې نه مخکې جون د 2 جیلونو نه تښتېدلی و چې هغه لیول 5 او دا جیل لیول 6 دی، او دا یو ډېر ایډوانس ټیکنالوژي والا جیل وي چې د دې ځای نه تښتېدل لږ بږ ناممکنه ده. دې نه پس وارډن دې ټولو قیدیانو ته وایي چې د دې ځای نه تښتېدل ناممکنه ده، او که تاسو د دې ځای نه هم تښتې نو د دې جیل نه ګیر چاپېره صحرا ده چې د دې صرف یو مطلب دی او هغه د مرګ. او دې نه پس موږ ته وارډن ښیي چې هغه له جون راولي، ولې چې هغه وارډن د جون ډیټیل پړاو کړی وي. نو هغه جون ته وایي چې نه تا سره څوک ملاوېدی شي او نه تا له څوک خط راوړي شي او نه ته چا سره ملاوېدی شي. نو چې جون دا ووري نو هغه له ډېره زیاته غوسه ورشي، خو هغه اوس سکول هم نشي. دې نه پس هغه یو جیل ته راولي چې هلته یو بل قیدي وي، نو هغه قیدي ورته وایي چې دې نه پس به مونږ اپسلون نومې ځای ته بوځي چې هغه یو ډېره خطرناکه جزیره ده او هلته صرف خطرناک قیدیان لیږي چې د هغه ځای نه تښتېدل ناممکنه ده. دې نه پس جون له هغه قیدي خوراک دپاره سور کي او جون هغه ځای کې ویده شي، او هغه چې څنګه راپاسي نو هغه قیدي ملګري ورسره نه وي. او دې نه پس جون هم د هغه جیل نه راوباسي او هغه وارډن له راولي چې هلته وګوري نو د هغه ملګري یې تړلي وي چې هغه له اوس سزا ورکوي، ولې چې هغه د خوراک سامان پټ کړی و. نو دا وارډن جون ته وایي چې ته به د خپل ملګري د الیکټریک روډ باندې کرنټونه ورکې او مړ کې به. خو جون د دې وارډن دا خبره نه مني. دې نه پس وارډن تمانچه راوباسي او د دې قیدي طرف ته یې ونیسي، او هغه جون ته دا وایي که تا زما خبره ونه منله نو زه به ستا دا ملګري مړ کړمه. خو جون د موقع نه فایده واخلي او هغه د دې وارډن نه تمانچه واخلي او الټا هغه په سر کېږدي. خو جون هغه ونه لي، هغه تمانچه وغورځوي چې دې نه پس دغه سکیورټي ګارډ جون گیر کې ډېر زیات یې ووخي. نو دا وارډن هم پوه شو چې جون څه اخوا دی خو قیدي نه دی، دا یو ډېر خطرناک قیدي دی. او دې نه پس هغه په هلیکاپټر کې کېني یو هغه جزیرې ته بوزي. نو دلته دا وارډن دوی له اورډر ورکي چې جون په 4 نمبر سېکټر کې ورولې چې دا غځه کنټرول د ډېر خطرناک قیدیانو سره دی. او دې نه پس جون هغه ځای ته ورولي، خو دې کې اچانک هغه ډېر یرونکي आवाज ووري چې هغه د خپل ځان بچ کولو دپاره دا غځه نه منډه کی. خو زر هغه د داسې کسانو منځ کې گیر شي چې دا د هغه ډېر خطرناک قیدیان وو او هغې ته به د آوټسایډر وي چې د هغې د لیډر نوم والټر وي. او دلته صرف د والټر حکم چلی. دې نه پس جون والټر لراولي او والټر یو ډېر پاگل انسان وي چې هغه دغه ځای کې خپل دنیا جوړه کړې وي. او جون ته دا لګېدو چې زه زړې زمانې ته راغلم. او دې نه پس والټر جون ته وایي چې ته به زما یو کس سره مقابله کې، خو تا هغه مقابله وګټله نو زه به تا پرېږدمه. خو جون یو ډېر شاطر او طاقتور کس وي، هغه دغه مقابله وګټي چې والټر دا وګوري نو هغه د ده نه ډېر زیات متاثره شي او هغه ورته دا ووایي چې دا به تا په خپل ګروپ کې شامل کم او یو ښه پوزیشن به درله درکمه. خو جون د ده دا پیشکش قبول نه کړي او هغه د ده نه تمانچه واخلي او هغه ځای نه وتښتي چې د والټر کسان جون پسې ټول ولګي. او جون اوس یو داسې ځای ته ورسي چې مخکې لار نه وي او هغه ځای کې والټر او دغه کسان هم راورسي او دغه کسان جون په غشو ولي چې دې سره هغه بېهوشه شي او ښکته د سیند طرف ته پریوځي. خو دغه سیند ښکته طرف ته نور خلک هم وي چې هغې ته د انسایډر وي او د هغې لیډر یو ډاکټر وي چې هغه ته ټول فادر وي. او دې نه پس جون چې په هوش کې راشي او هغه بهر روزي وګوري نو هغه ځای بالکل بدل وي، ولې چې دغه ډاکټر دغه ځای ډېر ښه کړي وي او دلته به هر سړي په خپله کار کو. او بل خوا د جیل وارډن ته هم پته ولګي چې جون د انسایډر ګروپ والا سره دی. او دې نه پس جون هغه فادر لراولي نو دا فادر هم د ده نه ډېر زیات متاثره شي او هغه ورته دا وایي چې ته ډومبی کس یې چې ته د هغې آوټسایډر ګروپ نه راوتښتې د جمدې او زه غواړم چې ته مونږ سره اوسېږي. نو دلته ورته جون وایي چې نه، زه په هر حالت باندې د دې جزیرې نه تښتېدل غواړم. او دې نه پس جون یو انجینیر سره میلو کی چې هغه ټوپک ټیکي چې کم جون د والټر نه اغشتی و. نو دا انجینیر جون ته وایي چې دلته مین ځمکه چې کومه ده هغه 200 میله لرې ده او د دې ځای نه ګیر چاپېره کیمرې لګېدلي دي. خو ته د دې ځای نه تښتېدو کوشش هم وکړې نو زر به ونیولې شي، او که ته د دې ځای نه ومځې نو ته به په هغه ګروپ باندې بیا ځې چې کوم ځای کې دغه آوټسایډر والا دي چې د هغې تعداد 600 دی او زموږ تعداد 98 دی، نو موږ د دوی مقابله هم نشو کولی. خو جون من دا خبر څه فرق نه غورځوي، هغه بس صرف دماغو کې دا وي چې زه د دې ځای نه پس چل ځان وباسم. او دې نه پس جون په هغه ځای کې ګرځي، دغه ځای جانچ کوي چې دې کې یو کیس نومي سړی دی وویني او کیس هم د قتل په الزام کې گرفتار شوی وي چې هغه ته عمر قید سزا ورکړې وي. خو کیس هم د دې ځای نه ځان اوښکل غوښتل. نو جون ورته وایي چې ما پسې شاته مه راځه. او دې نه پس جون د سمندر غاړې ته لاړ شي او هغه چې هلته وګوري نو سمندر چپې ډېرې زیاتې خطرناکې وي. او دې نه پس د شپې په ټایم کې جون وګوري چې د انسایډر ګروپ والا خلک چرته روان دي چې جون ورپسې شاته ور روان شي. خو دغه ځای کې د فادر دا چیف سکیورټي هغه منی کې ورته وایي چې مزه ورپسې. په سبا باندې جون وګوري چې په هغه ځای باندې یو هلیکاپټر تېرېږي. نو کیسي ورته وایي چې دا دلته خوراک راوړي، خو دا خوراک په داسې څه کې غورځوي چې هلته آوټسایډر ګروپ والا دي. او دې نه پس موږ ته د آوټسایډر ګروپ والا ښیي چې والټر ډېر زیات خوشحاله وي ولې چې هغه ته خوراک میلو شوي وي. نو دلته ورته دا خلک وایي چې موږ هم خوراک راکړه. نو والټر ورته وایي چې تاسو ته به هم ډېر زر خوراک میلو شي. خو
دلته داخله کم د والټر نه ډیر زیات تنګ شوی وي ولې چې هغه دوی سره ډیر ظالمانه سلوک کوي. نو دلته دا یو قیدی والټر ته وایي چې زمونږ لیډر لکه د جون سره پکار دی ولې چې داغه نه تا جنگ بیلو. نو والټر چې دا خبره ووري نو ډیر زیات غوسه ورشي او هغه قیدی مړ کی او اوس والټر دا فیصله وکړه چې په انسایډر ګروپ باندې به حمله کوو. او د شپې په ټایم کې ټول انسایډر ګروپ والا راغون شوی وي چې دې کې په آوټسایډر ګروپ والا حمله وکي. خو جون د دې مقابلو کې ډیر آوټسایډر ګروپ والا کسان مړ کی او فادر هم د خپل کسان بچکولو د پاره د دوی مقابله کوي. خدلته وته دا چیف سکیورټي وایي چې فادر د دې نه بوزه چې دې کې اچانک والټر په فادر باندې حمله وکي. خو د دې نه مخکې والټر چې فادر څه نقصان ورورسي هغه ځکه جون راشي د دې دوه په منځ کې جګړه شروع شي. خدلته جون په والټر باندې زورور وي. دلته والټر هم پوي شي چې زه د جون نه جنگ نشم ګټلی. هغه د خپل کسانو سره دا غزه نه وتختی. دنه پس فادر جون ته وایي چې دا ګروپ والا په کال کې سلور 15 پیرې ضرور حمله کوي او په سبا باندې چې جون را پاسه سمندر غاړه تراشي نو هغه ګوري چې التا غفادرم ولاړ دی او په دوربین کې یو کشته ته ګوري چې لږ وخت پس الته هلیکاپټر راشي او په کشته باندې حمله وکي او ویلو زی. نو دلته جون هم پوه شو چې دا فادر هم د دې نه تختیدل غواړي او دا مو ته پته لګي چې فادر خپل خزل غلط استنواله و داغه د وجه غمړه شو او د دې د وجه د سزا ملو شو. خدا فادر وی چې دا ما نو کړي. نو فادر جون ته وی چې مونږ ډېر وخت نه د دې جزیرې نه تختیدو کوشش کوو او مونږ دا ځل په دې خپل کشته کې یو کولینګ سیستم لګولو چې هغه سیګنل ریډار را و نخلی. خو ما ته داسې لګي چې زمونږ په ګروپ کې یو کس نیمشتا چې هغه وارډن سره ملو دی او ټول معلومات ورل ورکي او موږ له پکاري چې زر تر زر داغه معلومات وکړو او را پیدا یې کو. اوس جون دا فیصلو کې چې کله بل کشته جوړیږي نو زبم در سره تختمه دنه پس هغه انجینیر لاړ شي چې هغه سره ټول انجن سامان وي. خو دلته ته د انجینیر وای چې د انجن کې یو حصہ نشته. نو دنه پس هغه فادر لاړ شي او دا وته وي چې زب د انجن هغه حصہ راوړم. خو د دې په بدله کې به زه او زما مرګري کې ستا سره یو ځای د دې ځنه تختو چې سره فادر د خبر ومني. اوس په جون د دې جزیرې هغه حصے ته ځي چې هغه حصہ د آوټسایډر ګروپ والا په قبضه کې ده. نو کیسی جون ته وی چې زم در سره زما دا غي په وجود هم کیسی جون په شاشه ته ور روان وي او لږ وخت پس کیسی د آوټسایډر ګروپ والا په جال کې گیر شي او لږ وخت پس جون د والټر زه تر ورسي چلته هغه په خاموشه سره تکسان مړ کی او د انجن صدا غزن را واخلي او خپل مرګري کیسی په سیمرا شوغه چې څنګه دا غزن آزادای. خو دغه ټایم کې والټر او دغه کسان دی گیر چاپیره گیر کی او دوی دوبو هغه حصے ته ورولي چې کم ده کې بدوی مقابله کولې او والټر وته دا وی چې تاسو دوه تر هغه پر جنگ کوي چې ترڅو تاسو دوه کې یو مړ شوی نه وي د دې نه پس چې کم بچ هغه به زپرې دما. دلته کیسی تم دا پته ولګی دا چې په موږ دوه کې صرف یو بچ کې دی شي. د نه پس کیسی د خپل جون خدمه په خپل لاسونو باندې وکي. خدلته والټر داسونه کی او هغه جون گیر کې او داغه د مرګ مستعاری کوي. خدلته د انسایډر والا یو جاسوس وي چې داغه په مدد باندې دی دا غزه نو تختی او د نه پس دی د انسایډر ګروپ والا طرف ته راشي او دا انجن سم ځان سره راوړي. خو جون وګوري د فادر طبيعت ډیر زیات خراب وي. نو جون ورته وی چې موږ له پکاري چې زر تر زر دې زنوزو ولې چې د آوټسایډر ګروپ والا بر ډیر زر په دې باندې حمله کوي. نو دا چیف سکیورټي ورته وی چې موږ په دې جوړولو کې دیار لسکاله لګولې دی او موږ دا نشو پرې خو دی. خو د جون په ضد باندې دوی دغه ځای پری دی او لږ وخت پس د والټر ګروپ والا په دغه ځای حمله وکي. نو دلته چې دوی وګوري نه ټول ځای خالی وي. نو والټر چې دا وګوري نو ډیر زیات خوشاله شي ولې چې هغه چې زمونږ په دې ځای باندې قبضه شو او هغه چې برو ګوري نو هغه ځای کې جون وی چې هغه سره د والټر هغه ټوپک وی چې زر هغه په دغه ټوپک باندې په والټر حمله وکي چې هغه سره یو غټه دماکه وشي چې سره د والټر ډېر کسان پکې مړ شي او څه کسان او تختی. خو والټر اوس هم جمدی وی او هغه ته ځان پټ کی او دنه بس موږ ته وارډن خي چې هغه ته پته ولګي چې په دې جزیره کې ضرور څه ګړبړ دی. دنه په ځخ خپل کسان ته وی چې هلیکاپټر تیار کړي او بل خو موږ ته فادر هم خي چې دغه حالات ډیر زیات خراب شوی وي. هغه خوشاله وي چې ډیر د آوټسایډر کسان مړ شو ولې چې هغه ډیر خطرناک قیدیانو. خو دې کې والټر اچانک په دوی حمله وکي چې جون د ځان بچ کی خو هغه دغه ځکه فادر مړ کی. نو دې سره جون لډیر زیات غوسه ور شي هغه دغه والټر د بره نخکته را خطا کی چې دې سره هغه مړ شي او هغه د لری نه لوګي موویني دې سره هغه زر په منډه راشي او هغه چلته څنګه راورسي نو ګوري چې دغه غنوي کیشته چا اوس وزولا چې باغه کې انجن هم فټو او هغه سره سره انجینیر هم مړ کړو. نو هغه ته یو بریسلټ ملو شي چې هغه بریسلټ د بل چانه بلکې د فادر د هیلپرو چې هغه زر هغه په راشي چې ټول معلومات ته واخلي او هغه سره یو موبایل هم وي چې دغه په ذریعہ باندې باغه وارډن له خبر ورکاو او دنه پس هغه جاسوس وارډن ته کال دوکي او ورته دوی چې د جزیرې کمی سي تراشه او دراصل وارډن هم دغه ځای ته راتلو چې زر وارډن هغه ځای ته راورسي او جون د خپل مرګرو سره هغه ځای کې پټ وي چې هغه د وارډن کسانو باندې حمله وکي او مړی کی او وارډن هم د هلیکاپټر نه بهر راوغورځي او دنه پس جون په هلیکاپټر کې د خپل مرګرو سره کینو دغه ځای نه وتختی او بل خو موږ هغه وارډن او جاسوس ګورو چې هغه اوس د دې آوټسایډر ګروپ والا چې کم بچوي وو دغه په منس کې گیر شو چې دلته د دوی خیر نشتا او د سره دا کہانی ختم شو. کو تاسو دا کہانی خوښ شوی نو دا ویډیو در سره لایک کړئ او چینل در سره سبسکرایب کړئ.